بسم الله الرحمن الرحیم. اتل زنانه دا سری چې د هغو سره نکاح کول ناجایز او حرام. دا اتل زنانه کمی دي چې د هغو سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. ډیره مهمه مسله ده، ډیره ضروری مسله ده. هر مسلمان دا پکاره چې دا مسله مکمل ویډیو ګوري، ځکه چې بدیږي چې کوم څومره زنانه دي دا په ترتیب سره تاسو مخې ته بیانوم او ان شاء الله تعالی دا پوره لیست په تاسو مخې ته راشي چې د کوم زنانه سره نکاح کول ناجایز دي، حرام دي په اسلام کې. نو یقیني طور پر ډیر شي مسلمانان دا سری چې هغه ته بعض مرتبه دي علم نوي هغه نکاح کی نو حرام رشتہ یو زنانه سره نکاح ناجایز او حرامي په اسلام کې دا غینه باوجود یو نکاح وکړي نو دا یقیني طور پر دا ډبل جرم دی. یو خدا چې تاسو د حرام رشتہ وکړه دا غینه علاوه دویمه خبر ده چې تاسو په دې حواله سره معلومات هم نه دی کړی دا ډبل جرم دی. بهرحال رازو مسلې طرف ته د دې هغه زنانه چې د هغو سره نکاح کول ناجایز او حرام دي دا اتل زنانه دي. د دې سلور کټګریانې دي. یو کټګری د نسب په ذریعہ باندې چې کومې زنانه حرامي شي. دویمه کټګری د رضاعت په ذریعہ باندې، یعنی هغه ماشوم چې هغه دا په 2 کالو په عمر کې یا 2 کالو په عمر کې دنه یو زنانه ولا سینه ورکی نو دغه د حرمت رضاعت ویل کېږي. نو دغه په ذریعہ باندې کومې رشتې کومې زنانه چې کوم دي هغه په دغه کس باندې په دغه ماشوم باندې حرامي شي. او د هغې نه علاوه درېمه کټګري هغې ته حرمت مصاهرت ویل کېږي، یعنی یو کس نکاح کوي یو زنانه سره د هغې زنانه چې کومې رشتې دي چې هغه په ده باندې حرامي شي. دا څلورم کټګري هغه رشتې چې هغې ته ویل کېږي جمع بین المحارم، چې هغه کومې زنانه دي چې هغه ته په یو ځای په نکاح کې نشي جمع کولی. دا څلور کټګریانې دي. راځو اولنۍ کټګري طرف ته، یعنی نسب طرف ته، چې د نسب په ذریعه باندې کمی زنانه په انسان باندې حرامي شي. اول خپل حقیقي مور یا میرنه مور، یا دغه شانتي خپل د مور یا د پلار مور. دویم نمبر خپل د لور سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. دغه شانتي خپل د نوسۍ سره، یعنی د لور سره یا دغه شانتي د زوی د لور سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. دریم نمبر خپل د خور سره نکاح کول ناجایز او حرام دي، حقیقي خور سره، او دغه شانتي میرنۍ خور سره هم نکاح کول ناجایز او حرام دي. څلورم نمبر خپل د ترور سره، یعنی خپل د پلار د خور سره نکاح کول ناجایز او حرام دي، چاهي هغه میرنۍ ترور وي یا سګه ترور وي. په دواړو صورتونو کې د هغې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. دغه شانتې خاله، یعنی خپل د مور د خور سره نکاح کول ناجایز دي، یعنی د هغې ترور سره، چاهي دغه ترور یعنی د مور خور چې کوم ده د هغې سره نکاح کول، چاهي هغه ترور یعنی ستاسو د مور چې کوم خور را هغه سکه خور وي یا میرنۍ خور وي، په دواړو صورتونو کې د هغې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. دا 5م نمبر شو. 6م نمبر خپل د رور د لور سره نکاح کول ناجایز او حرام دي، چاهي ستاسو دا رویرا حقیقي رویروي یا میرنۍ رویروي، په دواړو صورتونو کې د هغې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. 9م نمبر خپل د خورزې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي، چاهي دا خورزه حقیقي خورزوي یا میرنۍ خورزوي، په دواړو صورتونو کې د هغې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. نو دا وي نسبي رشتې چې د هغې په ذریعه باندې د هغو سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. اوس دویمه کټګري چې هغه زنانه چې د رضاعت په ذریعه باندې هغه په انسان باندې حرامي شي، یعنی یو زنانه راولګي هغه یو ماشوم ته سینه ورکي د 2 کالو په عمر کې دننه، نو د هغې سره بیا بعض رشتې داسې چې هغه حرامي شي. نو یاد وساتئ چې کومې رشتې د نسب په ذریعه باندې حرامي شي، نو دغه شانتي د رضاعت په ذریعه باندې، یعنی یو زنانه یو ماشوم ته پی ورکي سینه ورکي، نو د هغې په ذریعه باندې هم هغه رشتې ټولې حرامي شي. یعنی څنګه چې د نسب څخه حرامېږي دغه شانتي د رضاعت سره هم هغه رشتې ټولې حرامي شي په انسان باندې. یعنی دا چې کوم زنانه ده چې کوم تی ورکړله سینې ورکړله دا گویا د حقیقي مور ده. دغه شانتي دي چې څومره رشتې دي چې کوم محرمات دي هغه په دې کس باندې حرامي شي. اوس مثال طور پر دا چې کوم رضاعي مور ده دا په ده باندې حرامه ده، دغه شانتي رضاعي خور په ده باندې حرامه شوه، رضاعي چې کوم ترور ده هغه په ده باندې حرامه شوه، دغه شانتي رضاعي خالو ته چې ویل کېږي، یعنی د رضاعي چې کوم پلار دی د هغه چې کوم خور ده هغه په ده حرامه شي، د دې سره نکاح جایز نه دی. دغه شانتي د رضاعي بتیجي، یعنی رضاعي رویره چې کوم ده د هغې سره هم نکاح ناجایز او حرام دی. دغه شانتي رضاعي خورزې سره هم نکاح کول ناجایز او حرام دی. نو دا حرمتي رضاعت په ذریعه باندې چې کوم رشتې حرام شي، هغه ستاسو مخې ته ما بیان کړو. یعنی د هغې زنانه سره نکاح کول ناجایز او حرام دي چې کوم تی ورکړلی، دغه شانتي د رضاعي خور سره
دغه شانتي د رضاعي ترور سره یعنی رضاعي چې کوم پلار دی دغه د خور سره دغه شانتي رضاعي چې کوم مور ده دغه د خور سره دغه شانتي د رضاعي خورزه د هغې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. نو دا 14 قسمه شو. اوس راځو حرمت مصاهرت دا درېمه کټګري ده چې یو کس راولګي نکاح وکړي د یو زنانه سره نو بیا کومې شي په باندې ناجایز او حرام شي د هغې سره نکاح کول د لپاره ناجایز او حرام وي نو دغه ته حرمت مصاهرت ویل کېږي. نو 14 نمبر خپل د ښځې چې کوم مور ده یعنی خواښې ته چې ویل کېږي د هغې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. دغه شانتي 15 نمبر د ښځې چې کوم اولنې خاوند د هغې چې کوم لور ده یعنی د مېرنۍ لور کېږي دا د دې سره نکاح کول ناجایز او حرام دي د لپاره. او دغه شانتي خپل چې کوم زوی دی د هغه د ښځې سره د نکاح نشي کولی دا 14 نمبر. راځو څلورم کټګري طرف ته جمع بین المحارم یعنی دوه هغه زنانه چې هغه په یو ځای په نکاح کې نشي جمع کولی د هغو سره نکاح کول خو جایز دی لیکن په یک وخت هغه په نکاح کې نشي جمع کولی نکاح کول ناجایز او حرام دي په دغه صورت کې. نو دا کمی زنانه دي اول دوه خویندې په نکاح کې نشي جمع کولی یوې خور سره د نکاح کړلی د بلې سره کوي نو تر هغې وخته پورې نشي کولی ناجایز او حرام دي چې تر څو پورې هغې ویلې دي طلاق نه ورکړی. دغه شانتي خورزه او ترور دا په یو ځای په نکاح کې نشي جمع کولی یعنی خورزه ده او د هغې خورزې چې کوم پلار دی د هغې چې کوم خور ده چې په اردو کې د پوپی ویلی کېږي نو د خورزه او ترور دا په یو ځای نشي جمع کولی په یو نکاح کې نشي جمع کولی. دغه شانتي خورزه او د هغې چې کوم ترور ده خورزه او د هغې ترور یعنی د هغې خورزې چې کوم مور ده د هغې خور چې په اردو کې د خاله ویلی کېږي د هغې سره نکاح کول په یک وخت دا خورزه او د هغې چې کوم ظاهره خبره ده ترورې ده دا په یک وخت په نکاح کې نشي جمع کولی دا دې ته جمع بین المحارم ویل کېږي. د هغې نه علاوه 13 نمبر هغه زنانه چې دهریه وي یعنی یو مذهب هم نه مني یا مشرک وي نو د داسې زنانه سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. بهرحال دا ټوټل 13 زنانه داسې وي چې د هغې مکمل تفصیل ما ستاسو مخې ته بیان کړو چې د هغو سره نکاح کول ناجایز او حرام دي. امید کوم چې دا مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.